Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah Rahman and Rahim. Assalamu alaikum. زمونږ د نننۍ ویډیو ټاپک هغه رولز دي د کوم په مدد سره چې مونږه د سمپل پاست ټینس اکټیو وایس فقره پیسیو وایس لا په اسانۍ سره چینج کولی شو. نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او که خوښه مو شوه نو زما د یوټیوب چینل جوهر امام صاحب در سره هم سبسکرایب کړئ. ټای مناخلم راځي چې خپل کلاس سٹارټ کړو. اول با اکټیو وایس او پیسیو وایس وپیژنو چې اکټیو وایس دا کومې فکرې دي او پیسیو وایس دا کومې فکرې دي. یاد دې وي چې تاسو اولریډي په اکټیو وایس باندې پوهیږئ ځکه چې دا نورمل فکرې وي کومې چې مونږه یوزولي یوز کوو، رایټ کوو، سپیک کوو. مای ډیر ووز لکه څنګه چې تاسو لا دا مثال ښکاري هی کلینډ د روم. دا اوس یوه فقره ده کومه چې د سمپل پاست ټینس سره تعلق لري او دا په اکټیو موډ کې ده ځکه چې په دې سینټینس کې د ډور آف ان ایکشن سبجیکټ دی، یعنی هی کلینډ د روم هغه کمره صفه کړې وه. دلته دا کارکوونکی چې کوم دی دا سبجیکټ دی، دا ډور آف ان ایکشن دی. او کله چې دا پیسیو وایس موډ لا راشي نو دا به داسې شي چې د روم واز کلینډ بای هیم. نو په پیسیو وایس کې چې سبجیکټ کوم وي هغه ریسیور آف ان ایکشن وي. په اکټیو وایس کې سبجیکټ د ډور آف ان ایکشن وي او په پیسیو وایس کې سبجیکټ ریسیور آف ان ایکشن وي. بل چې کوم دا نور چینجنګ پکې راغلو دا په کومه طریقه راغلو او د دې رولز دي د دې دپاره زما سره اوسئ. د سمپل پاست ټینس اکټیو وایس او پیسیو وایس افرمیټیو سټرکچر یعنی پازیټیو سټرکچر هغه سټرکچر د کوم په مدد سره چې مونږه د سمپل پاست ټینس چې کومه مثبت جمله وي، پازیټیو فقره چې وي، هغه مونږه د اکټیو وایس نه پیسیو وایس لا کنورټ کوو. نو دلته دواړه سټرکچر دي د سمپل پاست ټینس چې کوم پازیټیو اکټیو وایس سټرکچر او د سمپل پاست ټینس پیسیو وایس پازیټیو سټرکچر دی. نو اکټیو وایس سټرکچر دا په دې طریقه دی چې زموږ سره به سبجیکټ وي، یعنی د ډور آف ان ایکشن آی وی یو دی هی شي ایټ سنګولر نیم پلورل نیم ایټسیټرا. د دې نه پس به بیا وي سیکنډ فارم آف د ورب، یعنی د ورب چې کوم دویم فارم وي هغه او بیا به وي اوبجیکټ. دا د سمپل پاست ټینس اکټیو وایس سټرکچر دی د پازیټیو سینټینس دپاره، د افرمیټیو سینټینس دپاره. او پیسیو وایس سټرکچر یې بیا څه داسې دی. سبجیکټ په سبجیکټ پسې بیا ټو بی ورب واز یا ور، که سبجیکټ سنګولر وي واز او که پلورل وي ور. بیا پسې تھرډ فارم آف د ورب او بیا پسې پروپوزیشن بای او بیا پسې اوبجیکټ. دلته دا پوینټ نوٹ کړئ چې د اکټیو وایس سینټینس چې کوم سبجیکټ وي هغه به په پیسیو وایس کې د اوبجیکټ پوزیشن لا لاړ شي او د اکټیو وایس چې کوم اوبجیکټ وي هغه به په پیسیو وایس کې د سبجیکټ ځای لا راشي. یعنی دا سبجیکټ او اوبجیکټ دا په پیسیو وایس کې چینج کیږي، بدلیږي پکې. بل پوینټ دا نوٹ کړئ چې په پیسیو وایس کې همیشه دپاره د ورب تھرډ فارم استعمالیږي چې پاست پارټیسپل فارم او د ورب ورته هم ویلی شي. او بیا پروپوزیشن بای او د بای نه پس اوبجیکټ، هغه اوبجیکټ کوم چې په اکټیو وایس کې سبجیکټ وي. بل دا پوینټ هم نوٹ کړئ چې زموږ سره کوم سبجیکټ پروناون وي دا هم بیا خپل فارم خپل شکل چینج کوي. هغه داسې چې آی کله د اوبجیکټ ځای لا لاړ شي نو دا به می شي او می چې د سبجیکټ ځای لا راشي دا به آی شي. یو
دا په دوانو ځایونو په دوانو پوزیشنو کې په همدې شکل کې وي، نه په سبجیکټ کې به هم وي او په اوبجیکټ کې به هم وي. دا چې اوبجیکټ ځای له لاړ شي دا به آس شي او آس چې د سبجیکټ ځای له راشي دا به وي شي. همدغسې چې کوم هی دی دا به په اوبجیکټ کې هم شي. دا چې د اوبجیکټ ځای له لاړ شي دا به هر شي او هر چې کله د سبجیکټ ځای له راشي دا به شي. همدغسې دی به په اوبجیکټ پوزیشن باندې دیم شي او دیم به په سبجیکټ پوزیشن باندې دی شي. دا څه بنیادي رولز وو د دې یادول په دې باندې پوهېدل ډېر ضروري وي، ځکه چې د دې نه بغیر بیا مونږه پیسیف وایس فکرې نشو جوړولی. اوس راځي چې دا مثالونه وګورو او ځانونه پرې پوهه کړو. I played cricket. Here in this example I subject دی او دا Johar Imam دی، نو دا active voice فکره دا کومه چې د سمپل پاست ټینس سره تعلق لري او دا په افرمیټیو موډ کې ده. دا چې اوس پیسیف وایس لا مونږ کنورټ کوو نو بالکل هماغه سټرکچر به فالو کوو، یعنی کرکټ دا به سبجیکټ شي په پیسیف وایس کې او کرکټ دا سینګولر دی نو مونږ به هیلپینګ ورب واز استعمالوو. نو کرکټ واز اوس به د ورب تر فارم استعمالیږي. کرکټ واز پلیډ بیا پسې پروپوزیشن بای، نو کرکټ واز پلیډ بای او دا هی چې کله اوبجیکټ ځای له نه سوري د آی چې کله اوس د اوبجیکټ ځای له ځي نو دا به می شي. نو کرکټ واز پلیډ بای می. دا سنټنس د اکټیو وایس نه پیسیف وایس لا د سټرکچر په مطابق کنورټ شوه. نو تاسو کا غواړئ دا سټرکچر دا یاد کړئ او په همدې سټرکچر پسې ځئ نو بیا به څه ډیفیکلټیز څه مشکلات به درته نه وي کله چې تاسو د اکټیو وایس فکره پیسیف وایس لا چینج کوئ. نیکسٹ example, he wrote a story. Here in this example he subject because he is the Johar Imam. په دې مثال کې هی دا سبجیکټ دی ځکه چې دا کار کوونکی دی او دا فکره په پازیټیو موډ کې ده او دا اکټیو وایس ده ځکه چې دلته سبجیکټ د Johar Imam. دا چې اوس پیسیف وایس لا کنورټ کیږي نو هم هغه سټرکچر به فالو کوو. Story was written by him. دلته دا سټوري دا اوس په پیسیف وایس کې سبجیکټ ولو خو دا ریسیور اف ان ایکشن دی، ډور اف ان ایکشن نه دی او سټوري دا زموږ سره په سینګولر فارم کې دی نو مونږه هیلپینګ ورب واز استعمال کړو او بیا د رائټ مو تھرډ فارم استعمال کړو ریټن او بیا پرپوزیشن بای او کله چې هی د اوبجیکټ ځای لا لاړو نو د هم خپل فارم چینج کړو یعنی دا him شو. نو story was written by him. نو که تاسو غواړئ دا سټرکچر یاد کړئ او هم دا فالو کړئ. د سمپل پاست ټینس اکټیو وایس او پیسیف وایس نیگیټیو سټرکچر دا دی. اکټیو وایس سټرکچر اول به سبجیکټ بیا did not. دا پوینټ نوٹ کړئ چې د سمپل پاست ټینس په نیگیټیو فکرو کې ډیډ او نوٹ استعمالېږي. په ډیډ نوٹ نه پس فرسٹ فارم اف د ورب او بیا اوبجیکټ دا د سمپل پاست ټینس نیگیټیو سټرکچر دی د اکټیو وایس فکرو د پاره. پیسیف وایس سټرکچر یې څه داسې دی. سبجیکټ بیا هیلپینګ ورب واز یا ور. کا سبجیکٹ سنگولر وی واز استعمالوي او کا پلورل وی نو بیا ور استعمالوي. د دې نه پس نوٹ او بیا تھرڈ فارم اف د ورب او بیا پرپوزیشن بای او بیا اوبجیکټ دا د سمپل پاست ټینس اکټیو وایس او پیسیف وایس سټرکچر د نیگیټیو فکرو د پاره د ښه پوهېدلو دپاره راځئ چې دا مثالونه وګورو. شي ډیډ نوٹ ایټ اپلز دا د سمپل پاست ټینس نیگیټیو فکره ده کومه چې په اکټیو وایس کې ده او دا مونږ داسې وپېژندله چې دلته
شي دا سبجیکټ دی او دا ډرور اف ان ایکشن دی یعنی کار کوونکی دی هغه معنی خوړلې وي دا چې پیسیو وایس لا کنورټ کیږي نو د دې سټرکچر په ان مطابق باندې به اپلز ور نوٹ ایټن بای هر دلته زموږ سره اپلز دا سبجیکټ شو خو دا ډرور اف ان ایکشن نه دی بلکې ریسیور اف ان ایکشن دی او دا پلورل دی نو هیلپینګ ورب استعمال شو او بیا نوٹ او بیا third form of the verb eaten بیا preposition by او بیا پسې چکلا دا شي د object زیلا لاړو نو دا بیا هر شو نو apples were not eaten by her. Next example we did not play hockey. دا هم د simple past tense negative فکر دا په active voice کې دا ځکه چې دلته کې subject we د ځکه چې دا دلتا ډرور اف ان ایکشن دی دا چې پیسیو وایس لا کنورټ کیږي نو هوکی واز نوٹ پلیډ بای اس نو دا و د سمپل پاست ټینس ایکټیو وایس او پیسیو وایس سټرکچر د نیگیټیو فکرو د پاره اوس راځي چې انټروګیټیو فکرې وګورو لدینا پس د سمپل پاست ټینس ایکټیو وایس او پیسیو وایس سټرکچر د انټروګیټیو فکرو د پاره معمولی غوندې فرق دی او هغه دا دی چې کوم دا هیلپینګ ورب دی ډیټ په ایکټیو وایس کې دا به د سبجیکټ نه مخکې استعمالیږي او همدغسې په پیسیو وایس کې به واز یا ور د سبجیکټ نه مخکې استعمالیږي راځي چې سټرکچر په غور سره وګورو ډیټ سبجیکټ بیا بیس فارم اف د ورب او بیا اوبجیکټ دا د ایکټیو وایس سټرکچر دی د سمپل پاست ټینس د انټروګیټیو فکرو د پاره پیسیو وایس سټرکچر سے په دې طریقه دی واز یا ورب بیا سبجیکټ بیا تھرڈ فارم اف د ورب بیا پرپوزیشن بای او بیا اوبجیکټ په دې سټرکچر باندې د خپل دلو د پاره راځي چې دا مثالونه وګورو ډیډ هی رائټ ا سټوري دا انټروګیټیو فکره دا کومه چې د سمپل پاست ټینس سره تعلق لري نو دا چې کله پیسیو وایس لا کنورټ کیږي نو دا بس په دې طریقه شي چې واز ا سټوري ریټن بای هیم واز ا سټوري ریټن بای هیم نو دلته چې کوم دا هیلپینګ واز دی دا د سبجیکټ سټوري نه پس استعمال شو یا دا دی وی چې په پیسیو وایس کې سبجیکټ دا ریسیور اف ان ایکشن وی ډرور اف ان ایکشن نه وي Next example did I help them دا انټروګیټیو فکره دا کومه چې د سمپل پاست ټینس سره تعلق لري او په ایکټیو وایس موډ کې دا چې پیسیو وایس لا کنورټ کیږي نو په دې طریقه به کنورټ کیږي ور دے هیلپډ بای می ور دے هیلپډ بای می ور دا زموږ سره هیلپینګ ورب د سبجیکټ هیلپډ تھرډ فارم اف د ورب بای پرپوزیشن او می کله چې آی د اوبجیکټ ځای راغی نو دا می شو دا و زموږ د نننۍ ورځې کلاس زه امید لرم چې تاسو به د سمپل پاست ټینس چې کوم ایکټیو وایس او پیسیو وایس سټرکچر دی د پازیټیو نیگیټیو او انټروګیټیو فکرو دپاره په هغې به پوه شوي وئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ مننه تھینک یو